د طالبانو د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد تېره ورځ د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویسټ او د دوبۍ له حکیم المکتوم سره لیدنه او خبرې اترې کړي. دا چې ملا یعقوب، ټام ویسټ او د دوبۍ حکیم المکتوم پر څه غږېدلي دي او پر کومو موضوعاتو یې بحث کړی. ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملا یعقوب له ټام ویسټ سره لیدنه وکړه. د طالبانو د دفاع وزارت ویلي چې د دغه وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په متحده عربي اماراتو کې کتلي دي. د طالبانو د دفاع وزارت سېشنبه د لیندۍ پر 15مه د یوې خبرپاڼې په خپرولو لیکلي چې د دغه وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام ویسټ سره د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې لیدنه کړې ده. د طالبانو د دفاع وزارت زیاته کړې چې په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د مسایلو په اړه خبرې اترې کړې دي. په خبرپاڼه کې راغلي د ملي دفاع وزیر ملا یعقوب د امریکا ځانګړي استازي ته ډاډ ورکړی چې افغانستان امن او ټولې پولې او پر ذکر شي خوندي دي او د افغانستان له خاورې به د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ پیښ نسي. ملا یعقوب د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې ټینګار کړی دی چې نړۍ دې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د طالبانو د دفاع وزارت د متحده عربي اماراتو د دولت له مرستیال شیخ محمد بن راشد المکتوم سره د ملا یعقوب د لیدنې خبر هم ورکړی دی. د دغه وزارت په وینا په دې لیدنه کې دواړو لوریو د دغو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا او سوداګرو ته په سوداګریزو خدماتو کې د اسانتیا د راوستلو او نورو مهمو موضوعګانو په اړه بحث کړی دی. د ویلو ده چې 2 ورځې مخکې هم ملا یعقوب د متحده عربي اماراتو له رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان سره لیدنه وکړه. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب 3 ورځې مخکې له انس حقانی او نورو لوړپوړو طالبانو سره ابوظبي ته دننه سو. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. تاسې د ملا یعقوب او ټام ویسټ د دغه لیدنې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړئ او د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.